زه زیات خوشاله شوم چې تاسو ما سره په رابطه کې وای چې زه کراچۍ ته راورسېدم او زموږ تاسو لومړی ملاقات دی. نو ستاسو زه ډېره مننه کوم چې تاسو ما ته ټایم وویست او وخت مو فارغ کړلو. زما په ذهن کې یو سوال دی چې تاسو سره خو زما مخکې ملاقات نه شوې، نو دا څه وجه ده چې تاسو وایئ چې یاره خامخا به تاسو سره ملاوېږم او چې خامخا په لږ وخت یو په ډېر وخت نو خامخا چې مونږ ملو شو، دا وجه راته لږ ووایئ. ډاکټر صاحب دا ستاسو ویډیوګانې ګورو د ډېر وخت نه، نو په هغې کې مونږ ګورو یو خو په مونږ کې د هغه ویډیوګانو نه ډېره زیاته خوشحاله مونږ کې پیدا کېږي چې یاره هر څنګه وخت وي، هر څنګه حالات وي، هغې سره به ښه په ډاډه زړه باندې جنګ به کوو، لکه ډېر زیات دغه مونږ کې پیدا کېږي. او دویم زما خو پښتانه ډېر زیات خوښي او بیا ستاسو مشران غواړم چې د هغو سره میلاو شم، د ځانه راته خوشحاله راته مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، خدای پاک مو ښاد او آباد لره او انشاءالله به د ځینې میلاوېږو به سره او چې کله هم زه کراچۍ ته راځم انشاءالله به تاسو ته خامخا ډېره مننه. او یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله راته اوسئ چې د دومره لرې نه زما دپاره راغلئ. ستاسو شکریا په هرو ټکو کې چې ادا کړم کمه ده.